go back data ribbon اوس راځو دې ځای نه مونږه from Microsoft query ته راځو چې آیا Microsoft query څه لپاره استعمالیږي او د هغې څه کار دی د query معنی څه ده query means question about something د څه باره کې سوال کول دي او چې څنګه تاسو سوال وکړئ نو مقصد هغه جواب تاسو له درکوي نو دې ته مونږ query به ته ویلی شو اوس دا query څنګه دی اپلای کوي اوس داسې ډېرې طریقې دي چې د query د لارې نه مونږ ډیټا مایکروسافټ ایکسل شیټ ته راولو نو تاسو فرام ادر سورسز ته راشئ او د هغې نه پس فرام مایکروسافټ query ته به راشئ وګورئ پای کې تاسو سره مختلف قسمه سورسز دي آیا تا ته وایي د ایکسل نه فایل راولئ که د مایکروسافټ ایکسس نه فایل راولئ نو زه به د دې مایکروسافټ ایکسل نه فایل راولم او د هغې میتھډ او طریقه به تاسو ته وښیم اوس وګورئ که چېرته ما سره د ایکسل یو فایل وي لکه ما سره جسټ نیم داسې پوسټ اینډ سیلري وي لکه وګوره دا مختلف قسمه ډیټا ده او زه د هغې چې کوم دی یو ډیټابیس جوړوم ایټسټرا او دغسې ډفرنٹ ټایپس آف پوسټ لکه ټیچر کلرک ایډمن ډایرکټر بیا ایډمن دا ټیچر وغیرہ وګورئ دغسې خالد داسې حمید داسې وسیم او ګوره دا مختلف قسمه کسان زه فالو کوم دې ځای نه کلرک او دا هم کلرک دی وګورئ دې سه فار ایگزامپل ماس شو دا به زه داسې کار وکړم سیو به کړم دا فایل او دا بیا تاسو ته زه ایز ا امپورټ کوم دې ځای نه سو ان ډي ډرایو او دې له به زه ورکړم سه ایکسل ډیټا فایل او دا به زه سیو کړم دلته yes excel file and then save وګورئ زه به ما دا فایل په ای ډرایو کې سټور کو نو که تاسو وګورئ دا فایل به څنګه راولئ دلته how to get that زه به راشم from other sources ته from Microsoft query باندې به کلیک کې excel files ته راشئ دې ځای نه او د هغې نه پس چې کومې دا اوکې کا نو ګوره تاسو سره به دا سورسز درکړي نو ګوره دا ایکسل ډیټا فایل تاسو سره موجود دی دا به دې ځای نه زه اوکې کړم وګوره دې به ما یو میسج راکړي this data source contains no visible tables وی په دې ډیټا سور کې تاسو سره هېڅ ټیبل نشته دی نو زه ته یم افکورس دی کې تاسو سره ټیبل موجود دی چې کله هم تاسو له په فرسټ ټایم باندې دا آپشن درکړي نو تاسو به راشئ د آپشنز ته او د سیسټم ټیبلز ته به تاسو ټک مارک آن کې چې کله هم تاسو د سیسټم ټیبل ته ټک مارک آن کې او دا هم اوکې که دې ځای نه نو ګوره هغه شیټ ډیټا به تاسو له خود به خود دله درکړي بیا راشئ وګورئ دا ټول ایډ کا وګوره چې آیا په دې کې ډیټا موجود ده که نشته دی نو ګوره هغه نیم کې چې ما سره څومره ډیټا وه هغه اټومیټیکلي راکړه چې کومه ډیټا تاسو سره په پوسټ کې موجود ده نو آیا هغه شته نو پریویو باندې کلیک کا وګوره هغه ټوله ډیټا تاسو له یو په یو درکړي دا نیکسټ که دې ځای نه بیا تا ته وایي چې آیا فلټر کې زه ته یم فلحال نه اسینډ ډسینډ یې راولي زه ته یم بای نیم راته اسینډ کا نیکسټ یې که دې ځای نه او دا فنش کا اینډ کلیک آن اوکې بټن نو ګوره ایکسل کې چې هلته څومره فایل ډیټا و نو هغې ما له اټومیټیکلي راکړه تاسو به سوچ کوئ چې د ایکسل دا فایل خو زه ډایرکټ هم خلاصولی شم او دا ډیټا زه ډایرکټ هم چې کوم دی چینجز او تغیرات پکې راوستی شم خو تاسو یاد ساتئ چې د ایکسل څومره ډیټا ده هغه تاسو په نیټورک باندې آفس کې چاته ورکوئ تاسو اوریجنل فایل چاته نه شئ ورکولی بلکې د هغې یو کاپي هغه سره شیر کړي تا چې څونه ډیټا دې لیکلي هغه اټومیټیکلي په بل ځای کې تاسو ته میلو شي نو ګوره د دې لارې نه مونږ دا طریقه و دا میتھډ دې ځای کې اپلای کوو سو هیر وي گو اگین بیا راشئ دې ځای نه نیو ته او بیا راشئ وګورئ دې ځای نه ډیټا ته بیا فرام ادر سورسز ته راشئ اوس زه فلټریشن کوم نو زه به د ایکسل فایل باندې به کلیک کړم او دا به زه اوکې کړم بس د هغې نه پس ایکسل ډیټا فایل ته راشئ او د هغې نه پس دا اوکې کې او ګوره دغه ډیټا تاسو ایډ کې دا نیکسټ کا او بیا دغسې بای نیم چې کوم دی وګورئ تاسو دې ځای نه بای نیم ایکولز ټو مختلف قسم نومونه دي احمد نوم برابري آر یا موږ سره وګورئ داسې ایکولز ټو دغسې وګورئ زه یم چې د خالد برابري نو که دا نیکسټ کې دلته دا هم نیکسټ کې دا فنش کا
او دا اوکې کدی زینا نو ګور هغه دوه ریکارډ چې صرف تاسو له سرچ کړو درې کړل د سرچینګ ز دا کوئری چې کوم دی د سرچینګ د پاره اپلای کول غواړم نو زبراشم دې سره ډیټا ریبن تا او په ډیټا ریبن کې بس وګوره فرام ادر سورسز تبراشم فرام مایکروسافټ کوئری تبراشم اوس سرچینګ کوما نو ایکسل فایلز تبراشم او دا بزو کې کم د ایکسل ډیټا فایل بوالم دا به مو کې کم دي زینا دا به ایڈ کم and then go back next بیا next کدی ځکه کې next کا او تاسو وګورئ دلته راشه view data or edit query in Microsoft query با option به انتخاب کما او دا به finish کم باس وګورئ تاسو له دا ریجن دا ایریا دل درکړه دا غینه پس چې کم دی وګورئ زبر دا show or hide filter باندې کلیک کم دا سه show or hide criteria او وګورئ دې ځکه په تاسو ورکما چې وګورئ just field name by post ز searching کوما دلته به تولی کم چې enter your name to enter your post name your post title to search record او دا به قوس بنکما او دا به دې زنه زو close کم and then cancel نو ګوره په دې تر سر زدا اپلای کول شم دلته I can apply them وګوره دا غي نه پس چې کم دی زبراشم دلته کې quit data تا یا return data تا چې کلم تاسو return data تراشه بیا وګوره دې زنه properties باندې کلیک کې بیا براشه definition تا او په definition کې بیا parameters تراشه او د parameters نه بعد چې کوم دی دلته دا get the value from the following cell ته براشه کلیک پکې او دې ځنه کدا G2 cell تاسو واغست refresh automatically when cell value changes دا ټیک مارک په ان کې او دا اوکې کې دې ځنه دام اوکې کدلتا and then click on OK button نو ګر دا زموږ searching criteria برابر شو اوس دی G2 کې چې کوم دی تاسو ته کولای شئ چې enter your post چې الته د لیکلي دي to search record نو ګور دا زما کرایټیریا شو در کوم چې آیا کلرک پکښتا اتوماتیکلی یو په یو به هغه ډیټا راوالي او سرچ به کی تاسو له کله کوم چې آیا ایڈمن پکښتا دی او دا درې کسان پکې ایڈمن دي آیا ټیچر پکښتا یس دا موږ سره ټیچرز دي که ډایرکټر پکې تاسو لري وي اتوماتیکلی اومک ریکارډ بتا سره په دې شکل کې درکې څنګه چې تاسو سره دا اویلیبل دي اوس وګوره دا ډیټا خو ما اصل کې راوستا from other sources ना उसको तासु देख के चेंज रावले कना तो तासु बया दे प्रॉपर्टीज तराजे और या बदे कनेक्शन तराजे गोरे कचरत ज टीचर में दे से ना वागस्त न माते खो डेटा राखला जो तोर कोम दा क्लर्क ते दाम क्लर्क ते न सो कदी जे के वापस दल तराले और दा रिफ्रेश आल बांधे क्लिक अगर टोल डेटा बा खत्म शी ताची कम चेंजेस रावस्ते दी और ओरिजिनल डेटा बता सो ऑटोमेटिकली दर की देता نو ګره دا اوریجنل ډیټا دا ورکول یو اسانه طریقه ده چې آی فرام ادر سورسز نه بده دا ډیټا څنګه راولي کما ته یو کس وچ نه ز دا بای پوسټ سرچینګ نه کوم ام ناٹ ډوینګ بای پوسټ سرچینګ بلکې ز بای نیم سرچ کوم زه براشم دې ځنه یا خو پراپرټیز تراشه ډیفینیشن تراشه او ګره دې ځکه یا سوکا کنیکشن تراشه د براشه پراپرټیز تا او یا به ډیفینیشن تراشه او دې ځکه وګوره دا ویر تاسو تخکاری کنه دا ویر اصل کې د دې په ځای باندې د پوسټ په ځای باندې بس دې ځکه سوکما د پوسټ په ځای باندې با زبر دې ځکه وته نیم ولیکم I have to write the name نو ګره زبر دې ځکه نیم وته ولیکم نیم او نور چې کم دی ګره just this one زبر دې ځکه دغه په ځای نیم ولیکم او یو منډل د کیو کی اون شوی دا انسرت سو دا نیم بتا سولی کې او نور بدغه تاثر اویلیبل نور بتا سو نه کوي بس دا اوکے کا دام کلوز کړي زینا وزور کوم احمد نو ګره سماله بای نیم سرچینګ راکړي نو یا د کنیکشن نو کا او یا د پراپرټیز نو کا یو خبره ده نو که تاسو د کنیکشن نه کوي ټیکتا او که تاسو د پراپرټیز نه کوي ټیکتا نو که سبا تاسو نو سوک تاسو کې چې دا کنیکشن دا پراپرټیز څه د پاره استعماليږي کم یو ډیټا چې تا د ایکسل سره لینک کړی دا که داغه په فیلډز کې چینجز او تغیرات راوستل غواړي او داغه لپاره دا میتھډ او دا طریقې استعماليږي یو قسمه وی چې کله دې کې لکه زول واپس زه اوما کپوسټ کنورټ کوما را بشم دې پراپرټیز ته یا کنیکشن تراشه او ګره ډیفینیشن تراشه او دلته کې تاسو د نیم په ځای چې کم دی وګوره دې کې د نیم په ځای باندې تاسو واپس پوسټ والے او دا به دې سن اوکے کې باس نو ګوره کزو تر کوم چې سه فار ایگزامپل ټیچر نو ماته اتوماتیکلی راته راکی اوس ګوره ته ټیچر اولی کې او ډایرکټ تعالی آنسر در کی زغوړم چې کله دا ریفریش آل باندې کلیک کوم چې الی ماته ریزلټ راکی را بشه پراپرټیز تا
را بشه ډیفینیشن ته او را بشه وګوره دې ځنه پیرامیټرز ته او دا ریفریش اتوماتیکلی وین سل ویلیو چینجز نه په ټیک مارک لري کې او دا به اوکې کې بس اینڈ دین کلیک آن اوکې بچن او کله تاسو وګورئ زه راځم دلته واپس زه ورکوم چې سه کلرک وګورئ ما ته دا نه سرچ کړي تر هغې پورې چې تر څو پورې ما ریفریش آل باندې ټیک مارک واپس مې کلیک کړي نه داسې که زه ورکوم چې سه فار ایگزامپل ټیچر او دې ځنه زه وګورم دلته کې ریفریش آل ته نو که تاسو ریفریش آل باندې کلیک کې نو علی به تاسو د انسر پراپرلی درکوي که تاسو بیا دغه کویری ته تګ غواړئ نو زه به راشم دې ځنه پراپرټیز ته او بیا به ډیفینیشن ته راشم ایډیټ کویری ته به راشم ډایرکټ به تاسو وایي چې د کویری کین ناٹ ایډیټ بای د کویری ویزلټ وګورئ تاسو لا enter your post to search the record زه ورکوم کلرک ماته راکړه نو وګوره هغه اتوماتیکلی ماته سرچ تاسو دې ځای نه هغه اپلای کولی شئ تاسو دلته کې هم سرچینګ کولی شئ دې ځای کې مولې یو ویلیو ورکولی شئ لکه ټیچر ورته ورکړه انټر یې کا اتوماتیکلی سرچ پکې کلرک ورته ورکړه انټر کا سرچ پکې تاسو وګورئ ډایرکټر ورته ورکړه دې ځای نه هم ډایرکټلی سرچینګ تاسو کولی شئ خو دا هر څه خو ماته په ایکسل کې پکار دي نو ځکه مونږ دې سایټ ته اډو راځو نو دا موږ سره د هغې یو پراپر طریقه شوه چې بھائی څنګه دا مونږ اپلای کړو دا فرام ادر سورسز کمانډ دا د ریفریش آل دا د کنیکشنز او دا د پراپرټیز میتھډ او چې آیا مونږ څنګه کویری سره دا کمانډ اپلای کړو اوس یو بل کمانډ یو پکې پاتې شو دوه کمانډز چې آی ته ایډیټ لینکس او ایگزسټینګ کنیکشنز ورته ویل کېږي ګوره ایگزسټینګ کنیکشن وایي څه ته ایگزسټینګ کنیکشن دې ته ویل کېږي ایگزسټینګ کنیکشن چې تا سره آلریډي یو کنیکشن نه د ډیټا راغسته ده او ته بار بار هلته نشې تللی لکه وګورئ که زه ایگزسټینګ کنیکشن ته راشم نو وګورئ چې تر څونه فایل لکه ډیټا بیس ون نه د فایل راغسته دی ایس ټي ډي انفو نه د مخکې پرون تاسو ډیټا راواغسته د ایکسس نه نو کوز زه واپس هلته راځم وګورئ زه راځم فرام ادر سورسز ته فرام ډیټا کنیکشن ویزټ ته فرام ادر ایډوانس ته او دا مې نیکسټ کړی ځای نه او بیا آفس 12.0 ایکسس ډیټابیس انجن ته رالم او بیا مې نیکسټ باندې کلیک کوو دې ځای کې مې هغه پات پو لیکو بیا مې هغه فایل نیم او ایکسټنشن به مې ولیکو نو هغه ډیټا راته راکړه نو کوي دا ډیټا ته راغستې وي نو ستا ضرورت نشته دی ایگزسټینګ کنیکشن ته راشه او دې ځای نه وګوره مخکې ایس ټي ډي انفو اوپن کا اوکې که دې ځای نه وګوره د ایکسس نه وي هغه ډیټا ډېر په اسانه سره راغستی شي نو چې کله هم تاسو د ایکسس نه وګوره دا هماغه ډیټا ده لکه تاسو یو ځل د ایکسس نه ډیټا راواغسته لکه داسې نه پرون تاسو وې که تاسو ډیټا ته راشئ او تاسو فرام ادر سورسز ته راشئ اینڈ دین فرام ډیټا کنیکشن ویزټ باندې کلیک کړه زه غواړم چې د مایکروسافټ آفس 2007 نه یا 13 نه ایکسس نه ډیټا راوالم نو تاسو به ادر ایډوانس ته به راشئ او چې کله تاسو ادر ایډوانس ته راشئ بیا نیکسټ که دې ځای نه او دې ځای نه پس مایکروسافټ آفس 12.0 ایکسس ډیټابیس انجن اولریډي پرووایډر دا نیکسټ کا وګورئ زما فایل په ای کې پروت و نه که په ډي کې ای او بیا د هغې نه پس چې کوم دی ډیټابیس 1 ډاټ ACCDB مونږ دا دې ځای نه اپلای کړو او بیا ټیسټ کنیکشن او د هغې نه پس همدا اوکې که دلته او وګوره ایس ټي ډي انفو هماغه ډیټا د نیکسټ دی والا خپله بای ډیفالټ یو نوم ورته ورکړي ODC او د هغې نه پس فنش یې کا او دا یس نو ګوره هغه ډیټا ما ته اټومیټیکلي داسې راته راکړي نو چې یو ځل تا کله دا فایل نه ډیټا راوسته او تا د په دویم ځل یو کس وي چې دغه ډیټا ما ته واپس په بل شیټ کې پکار ده نو بیا تاسو فرام ادر سورسز ته مه راسئ بلکې د ادر سورسز نه علاوه تاسو ایگزسټینګ کنیکشن ته راشئ او دې ځای نه ایس ټي ډي انفو هغه ریکارډ یې ځان سره اوپن کا او دا کې که هماغه ډیټا به تاسو له خود به خود دله درکړي که دا ټول څوک ډیلیټ ولې نه کړي دې ځای نه نشي کولی تر څو پورې چې تا سره دغه فایل موجود وي بیا ریفریش وکړه اټومیټیکلي تاله به هغه هر څه خود به خود دله درکړي کوم چې تا چینج کړي دي ډېر اوس په دې واپس د نیو ته راشي دې ځای کې دې ډیټا ته اوس په دې کې موږ سره یو کمانډ دی چې هغه ډېر مهم دی ستاسو دپاره چې هغې ته MSN مني سنټرل انویسټر کرنسي ریټس ورته ویلی شي ګورئ که چېرته تاسو نیویارک بینک نه د ډالر په مقابل کې د نورو ملکونو سره چې بی په سو باندې قیمت څونه د پاکستانی روپیز کې څونه قیمت افغانۍ پکې نشته دی ځکه د هغوی سټاک ایکسچینج نشته د نورو ملکونو سره یې کمپیر کړي چې دا په دې کې په ډالر باندې څومره دی نو د هغې میتھډ تاسو دې ځای کې ښیي خو د دې کمانډ دپاره تا سره خو فاسټ انټرنیټ پکار دی که تا سره انټرنیټ نه وي نو بیا دا کمانډ ته نشي اپلای کولی که تا ته یو کس وایي چې بھئی ما ته اوس د ډالر قیمت وښایه چې نن اوس د ډالر قیمت څه دی اوس ټایم کې نو ډایرکټلی د انټرنیټ نه د آنلاین بینک نه ستا هغه ریټس راوالي او دې ځای کې ته اپلای کولی شي ایگزسټینګ کنیکشن ته راشه او دې ځای نه MSN مني سنټرل انویسټر کرنسي ریټس باندې کلیک کا دا اوپن که دې ځای نه اینڈ دین کلیک آن اوکې بټن وګوره ریلی سمپل
دا انټرنیټ سره دی د نت نه دا ټوله ډیټا 1 بای 1 رالي نو چې تاسو سره انټرنیټ موجود وي نو کولی شئ چې تاسو دا کرنسي ریټس چې کوم دی په د مایکروسافټ ایکسل کې ځان ته راولئ او چاته وښایئ چې بھئی اوس ما سره وګورئ دا اوورال تاله درکړل وګوره چاینا یان ټو یونایټډ سټیټ ډالر زیچ کورین ټو دا وغیره ډنمارک وګوره داسې ایجپټ زه به ګورئ پاکستان او به ګورم دی ځای نه هیر وي ګو پاکستان روپیز ان یونایټډ سټیټ 0.1 سل کې د ډالر قیمت دی ما سره اوس ټیم کې د ډالر قیمت ما سره څه دی 100 روپیز دی نو ګورئ داسې که تاسو ډالر قیمت اصل کې معلومول غواړئ نو ګورئ یو ای درهم ټو یونایټډ سټیټ د 3.67 دا یونایټډ سټیټ ډالر په یو باندې یو پرایس کې کمی ممی نشته دی نو ګورئ دا ما سره دا د نیویارک بینک نه ماته دا ټول انفارمیشن راته راکړي دا عام معلومات نه دي اصل کې ډېر خو دې کمانډ دپاره تا سره انټرنیټ پکار دی که چېرې تا سره انټرنیټ موجود نه وي نو د هغې د وجې نه ته نشي کولی چې بھئی دلته کې دا میتھډ او دا طریقې تاسو اپلای کړئ دلته نو ګورئ وی کین سی ډیس وګوره څونه ښه طریقې سره ما سره چې کومې د اوورال انفارمیشن راته راکړل او زه کولی شم چې چاته ویم چې فی الحال د ریټ ډالر موږ سره دا ریټ دی اینډ وی کین پرچیز دی نو دا د هغې موږ سره یو پراپر طریقه ده نو که سبا تاسو نه څوک کوېسچن کوي چې ما ته کرنسي ریټس راته راکړه هم په دې ټایم کې په دې وخت باندې اوس په هلته کې څه ټایمي اوس په هلته شپه ده اوس په هلته د 8-9 بجې به وي تاسو سره ډېر 8-9 o'clock وي د شپې که نه نو نه سهار چې سهار شو نو هلته شپه شوه یس اوس په هلته 4 بجې دي 4 بجې به وي او 4 بجې به هلته 4 o'clock دی Do you know that? نو ګوره تاسو ته اټومیټیکلی د هغې ریټس تاسو له درکوي نو دا د ایګزسټنګ کنیکشن د لارې راځي اوس یو بل دی یو کمانډ دی چې هغې ته ایډیټ لینکس ورته ویلی شي دا لینک څه دپاره استعمالېږي دا هم یو لینک دی چې دا د پیسټ سپیشل لینک تاسو ته یاد هو روزي کله به راځي چې رخصت یاد 5 بجے ٹھیک ہے نا اگر یہاں کا گورنر بھی مجھے روکے نا نہیں ہو سکتی یہ میرا چیلنج ہے تجھ سے دیکھ لینا یہ میرا چیلنج ہے صرف آپ سے کہ روزے کے 2 दिन पहले I will not be here. Edit links तराशे. Edit links असल की दा the best special links थी. तो कता सो start तराशे दिसे ना when word था हाँ. Student की नो लग दा से बस. फजली रमज ना कौन सा बोला खराब है. زلمانو خپل حق هم نشي غوښتل داسې هم نشي ویلی چې زموږ دا پروجیکټ خراب دی داسې خراب دی دا څه غریبان تاسو ته اړو سبون په دې کلاس ها سترګې خرابې دي دغه دوه سترګې دغه هم خرابې شوې نور خو څه نشته ها سو لیټس سی هلو ورلد زبردی زنه دا کاپی کوم او د قصې یو لینک پیدا کوم شاباس وګورئ وتا میرے خدا دا بس کاپی کوم دی زینا واپس پراشم دلته وګورئ هوم ته هوم ریبن ته پیسټ سپیشل لانا دی آن شوی واپس ایک کاپی کې بیا به دې زنه کاپی کما راوشه پیسټ سپیشل تا او دای نه پس پیس لینک آن کداو کې کا وګوره هغه ډیټا بتا سره اتوماتیکلی ایډیټ لینکس په سره آن شي وي اوس د دې ځکه مایکروسافټ ورډ کې چینج کوم my second changes in the document نو ګوره که تاسو ایکسل تراشه अब تاسو سره اتوماتیکلی راځي ایډیټ لینکس تراشه دا مینوال کو دا کلوز کړئ
زه ګورم چې آی چینجز راځي ویلکم ټو مای سیکنډ چینجز گو بیک که تاسو راولئ ایډیټ لینکس ته به راشئ چیک سټیټس به ایم او یا به تاسو اپډیټ ویلیوز اینڈ دین کلوز هغه چینجز به تاسو اټومیټیکلی بیا درکړي بیا وګورئ ایډیټ لینکس ته راشئ چینج سورس ان اوپن سورس چینج سورس مطلب دا دی چې بھئی زه که چېرته ما سره یو فایل موجود وي نو زه غواړم چې هغه سټور کړم ځان سره سیو یې کړم نو څنګه به یې سټور کوم دې کې خو بیا سپیس نشته یار بیا ایرر ورکوي ریکارډینګ نو ګوره زه غواړم چې دا سورس زه چینج کړم سورس زه داسې هم چینج کولی شم که چېرته ایم ایس پینټ کې زه چېرته یو چینجز راولم داسې وګورئ ایم ایس پینټ اوس دا بیا نه کېږي دا ریکارډینګ بیا आवाज وسره نه دا به زه سټاپ کړم